پاکستان له اوږدې مودې وروسته د آی سی سی او ټورنمنټ په خپل کوربتوب ترسره کوي. اوس ورته یو ځل بیا د هند نه ورتګ سردردی جوړ شوی دی. د چیمپئنز ټرافي یا د اتلانو لیګ چې په 2015 کال کې ترسره کیږي او کوربتوب یې د پاکستان په غاړه دی. تازه د هند کرکټ بورډ ځینو سرچینو هندي رسنیو ته ویلي دي چې د هند لوبډله به پاکستان ته دغه ټورنمنټ لپاره ورنشي. دا له 1996 کال وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان د کوم آی سی سی ټورنمنټ کوربتوب په غاړه لري. تر دې مخکې د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي ویلي وو چې دوی په دې اړه فکر کوي چې له هند سره لوبلړۍ ترسره کړي، خو له هغې مخکې باید چې د هند لوبډله پاکستان ته راشي او په چیمپئنز ټرافي کې ګډون وکړي. خو د هند کرکټ بورډ یوې سرچینې هندي رسنیو ته ویلي دي چې له پاکستان سره سیریز کول له ذهن نه وباسي، خو به د چیمپئنز ټرافي لپاره هم پاکستان ته خپله لوبډله ونه لیږي. دغه سرچینې هم دا راز ویلي دي چې هندۍ لوبډله پاکستان ته نه ځي، نو یا خو به د چیمپئنز ټرافي کوربتوب د پاکستان پر ځای په کوم بل هیواد کې کیږي او یا به هم زموږ لوبې له پاکستان څخه بهر وي. د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي ناندریو له امله هند خپله لوبډله پاکستان ته نه لیږي. اسیا جام چې کوربتوب یې د پاکستان په غاړه و، هم هند خپله لوبډله ورونه لیږل او د دواړو هیوادونو لوبډلې خپلمنځي لوبې هم نه کوي، خو پاکستان بیا د نړیوال جام لپاره خپله لوبډله هند ته لیږلې وه. ځینې داسې اوازې هم وي چې که چیرته هندۍ لوبډله پاکستان ته لاړه نشي، نو په چیمپئنز ټرافي کې به د هند پر ځای بله کومه لوبډله ورزیاته شي، ځکه چې پاکستان وایي چې موږ به په هر حالت کې چیمپئنز ټرافي په خپل هیواد کې کوو. د 2015 کال چیمپئنز ټرافي چې د فروری او مارچ په میاشتو کې ترسره کیږي، د پاکستان او هند په ګډون پکې افغانستان، استرالیا، بنگلاديش، انګلستان، نیوزیلند او سویلي افریقا لوبډلې هم لوبېږي.